अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلماء ورثة الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن حجة لك وعليك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهائی واجب القدر معظم مسلمانانو ټول ناول خاموش ماشومان او داوی والدین ته مبارکباد ورکوم د کوم چې نن د قران کریم د ختم د سلسله کې دا مجلس جوړ دی او دویم نمبر د استادانو ته مبارکباد ورکوم. او درېم یو خبره داسې کوم چې کوم خلکو ته خبره مقصود وي چې چاته خبره رسول غواړم ناغره ته داسې ناس دی خو زه د خپل سپیکر داسې کوم نو خوند به وکړي ځکه چې زه به د طالب علمانو ته څه ووایم. طالب علمان دا خو دومره پاک او مبارک خلک دي چې رسول الله مبارک ته به کله طالب علم راغلی رسول الله مبارک په ډډه والې وه او چې ورته وویلی شو طالب علم دی رسول الله مبارک په ډډه پرېښودل او نیغ به کېناسته. د طالبانو په عزت کې خو رسول الله مبارک په نیغ کېناسته رحمان الله سے حیثیت ته چې د طالبانو په وړاندې گفتگو وکړي. دومره حیثیت زما نشته چې زه د طالبانو ته خبرې وکړم، صرف د عوامو سره خبرې کوم. زم د طالبانو علماو سره ناسته کوم، ستاسو په شانتي یو امیر سړی خو د دې طلباو علماو سره ناسته کوم. نو دا زندګي مې لیدلې ده، تجربه د ژوند مې ده، دا خپل زندګۍ تجربه به ستاسو مخې ته ږدم. زما په ذهن کې دا کوم مجلس کې چې ما ورته ناست یو دا مجلس ډېر مبارک مجلس دی. دې مجلس ما ورته راجمع کړي وو. دا مجلس ډېر قیمتي مجلس دی. خو زما عزتمندو دا مجلس چې قیمتي شوی دا په څه قیمتي شو؟ دا مجلس چې بابرکته ګرځېدلی دا مجلس په څه باندې بابرکته وګرځېدو؟ که ما ورته په دې باندې نظر واچو چې دا مجلس په څه برکتي شو، دا مجلس په څه باندې مبارک شو، رستاو زما خدمت ته براشي چې دا مجلس مبارک دی د دې نسبت د الله د پاک کتاب قرآن مقدس سره دی. دا مجلس مبارک دی، په دې مجلس کې علما ناستی. د چا په باره کې چې رسول الله فرمایي النظر الى وجه العالم عبادة، د عالم مخ ته کتل عبادت دی. د چا په باره کې چې رسول الله فرمایي عالم سره لاس ملاول دا سری کانما صافحني، گویا چې دې سړي ما سره مصافحه وکړه، ما سره لاس ملاو کو. د چا په باره کې چې رسول الله مبارک فرمایي څوک چې د عالم زیارت او دیدار او ملاقات ته لاړی کانما زارني، گویا چې دې سړي زما ملاقات ته راتګ وکړو. د چا په باره کې چې رسول الله فرمایي د عالم په مجلس کې ناسته ده داسې ده لکه څنګه چې زما په مجلس کې ناسته وي. د عالم په مجلس کې ناسته داسې ده لکه رسول الله مبارک فرمایي زما په مجلس کې چې ناست دی د دې طلباو سره ناسته. دا طلبا په مخ د ځمکه اولیاء الله دي. علما فرمایي حضرت تانوی بابا جی رحمت الله علیه مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه ورته عرض کړي حضرت شاعر شیر ویلې لیک ځان د دیندارو په مجلس کې ناسته کول
لک سات د پاکانو مجلس کې ناست کول لک سات د اولیاء په مجلس کې ناست کول دا د سلو کالو د عبادت نه بهتره ده حضرت یو سړي وسل کاله عبادت کړي سل کاله به ذکر او اذکار کړي سل کاله به د قران تلاوت کړي سل کاله به نفلونه کړي سل کاله به روزه نیولې بل سړی راغی لک سات د دیندارو په مجلس کې ناست او کلا شاهین وې دا د لک سات ناست دی والا بهتر دی حضرت تنویر بابا جی رحمت الله علیه ورته فرمایي کو شیر ما ویلې ما بداسه ویلې چې لک سات د دیندارو په مجلس کې ناست کول دا د زرو کالو د عبادت نه بهتر ده حضرت تنویر بابا جی رحمت الله علیه تا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه عرض کی حضرت زمان اعتراض فصل کاله تاسو زر کاله کړل وی شیطان سمره عبادت کړي شیطان په زرګاو کاله عبادت کړي سمره عبادت کړي په زرګاو کاله عبادت کړي انجام یې شو بدبخت شو شیطان سمره عبادت کړي اتیا زره کاله فرشتو کې پات شو سرنیر زره کاله د جنت خازن پات شوی ډیر زره کاله د مقربین فرشتو سردار پات شوی شن زره کاله واعظ او نصیحت کوونکې پات شو سرل زره کاله د عرش مولا طواف کړي زر کاله د روحاني فرشتو سردار پات شوی اول اسمان کی عابد نامه دویم کی زاہد نامه دریم کی عارف نامه سلورم کی وری پنځم کی تقی شپږم کی خازن اوم کی عزازین لوح محفوظ کی ابلیس نامه علماء فرمائی پمختزمه کې یو نه زیاده سنشتا چې دی ابلیس کسی دنه لګوري عرفانیتی دومره الله ورته د جنت نوزا دا وی یا الله زندگی راکا علمی دومره آدم علیہ السلام نوالا د محبوب علیہ السلام پورې د هر پیغمبر د دین نه با خبره به سوال داده رسوا باندې شو حضرت تنویر بابا جی تپوس کی شیطان سمره عبادت کړي وی شیطان په زرګاو کاله عبادت کړي انجام یې شو بدبخت شو حضرت تنویر بابا جی رحمت الله علیه ورته فرمایي څوک چې د نیکانو په مجلس کې ناست کوي محبوب علیہ السلام فرمایي الله فرمایي لا یشقى جلیسهم چې څوک د پیسه ناست کوي نه بدبخت څوک چې د نیکانو سره ناست کوي دا بدبخت کیږي دا به نه بدبخت کیږي دا به نه بدبخت کیږي دا علما نیکان دي دا طلبا نیکان دي او زه هر ځای کې یو سوال کوم هغه سوال به ستاسو مخې ته دم او بیا به په مقه سوال چې مې ذهن کې کوم جواب دی سوال مې خپل دی جواب مې خپل دی کو غلط یم سر بچشم غلطی منم کو خطا یم خپله خطا منم ما سره علم نشته علم کلی د الله صفت دی ما صرف د علماء په مجلس کې ناسته کړې ده ذهن ته مې چې د هغې نه څه راغلي ستاسو مخې ته ږدم خو خطا یم څوک راته وایي چې 100% خطا یې زه به 110% خطا یم خپله غلطي به منم خپله خطا به منم خو سوال به له تاسو نه کومه او دا سوال به د دې علماو په موجودګۍ کې کوم دا جواب به تاسو نه غواړم ستاسو مخې ته به راوړم د دې علماو په موجودګۍ کې به راوړم کو خطا یم نو زما د خطا اصلاح کول په تاسو لازم دي سوال مې ذهن کې راغلی چې هر پلار غواړي چې زما بچی د قرآن حافظ شي هر مور غواړي چې زما بچی د قرآن حافظ وي هر پلار غواړي چې زما بچی د عالم شي هر مور غواړي چې زما بچی د عالم شي او تپوس دا کومه د هر چا د بچی نه حافظ او عالم جوړیږي واس نه راځي علماء کرام نه تپوس کوم هر سره غواړي دا ماشومان چې دلته ناست دي دا ګلالي بچي چې دلته ناست دي د دوی په پلارانو کې به هغه پلاران ای چې د پلار د جنازې په صف کې ولاړو خو پلار پسې د جنازې لمونځ نه دی ویلی د مور د جنازې په صف کې ولاړو خو خپلې مور پسې د جنازې لمونځ نه دی ویلی دا د دې مولوي صاحب برکت دا د دې مدرسې برکت دا د دې استاد برکت چې نن هغه پلار چې د خپل پلار د جنازې په صف کې ولاړو او پلار پسې د جنازې لمونځ نه ویلی نن د هغه بچي د ورناسه پورې قرآن کریم ولسته دا برکت د چا دی دا د دې علماو دی دا د دې علماو دی دا علما ټول غواړي چې ستاسو بچي دیندار شي تاسو ټول غواړئ چې زمونږ بچي دیندار شي خو د هر چا بچی دیندار کیږي نه سوال مې دا ذهن کې دی چې دا ولې خلک وایي چې زما ستا نه ځای نو د چا پکې څه کار دی ته د بچي نه حافظ جوړې ته د بچي نه عالم جوړې او زما سره کرخانه را سره ده په دې کرخانه کې حافظ تیاریږي
पदी के आलिम तैयारी की नुस्तादा बचे ददन हाफिज और आलिम वाले न जोड़ी जीती जोड़े और जनास्तरी रपारम जिस्ता बचे दीन को हेमा ना हाफिज जोड़शी आलिम जोड़शी नुस्ताम रजादा और जमाम रजादा ना रकावट पकम जे के जिला जोड़ी की तेना ना रकावट से कतल पकार मिसाल दर कोमा मां सरकोर के लरगे रासर अयो सड़े आगा तरकान दे आगा करखाने इस्तिला जैसा तांबम जोड़ो ज कुर्सेम जोड़ो जल मारेम जोड़ो ज करकेम जोड़ो ज मीज़म जोड़ो ज डिक्सम जोड़ो ज चौकेम जोड़ो और मां सर लरगे रासर दे ज़म चिज़रे दी लड़की ने तरकान ने उड़मा दीना चिकम दे मीज़ जोड़ो मां आगा तरतल लरगे अवाला को चिबल और ज़वरलम मां बबल और चिवरलम मीज़ तैयार दे मां लरगे अवाला को चिरदीना तांबाव दरवाजा जोड़ो चिवरलम दरवाजा ते जोड़ा दा मां सर चिकम सीज ला सर दे लाड़मा आगा में तरकान ता अवाला को बल और दा अगीना आगा सीज जोड़ो चिकम मां वक्त उस सिर्फ दा यो सीज दे चितर ज़वीना हाफिज और आलिम जोड़ो लवाड़ी और जनास तेम जिस्ता ज़वीना हाफिज और आलिम जोड़ कम खबे में जोड़ी रकावट पकम से किरे जमा ज़हन की चिकम दिया बतास्ता मखिदर मां पदी सोच को कि तमाम दुनिया खलक कि मुसलमान ने गदा वाड़ी जिस्मा बचे दी दीनदारी जमा बचे ने पिंजर वक्त मुंज गुजारी जमा बचे ने कुरान ख़वानी जमा बचे ने तहज्जुद गुजारी जमा बचे ने हाफिज़ भी जमा बचे ने आलिम भी लेकिन नदी बावजूदम जमा इज्जतमंदो 10% हम चिकम दे रखन को बचे हाफिज़ और आलिम में 10% हम नश्त वजह सना मामे राश इब्तिदाओ गोरा द मदरसीनुम बने उस्ताद सोख दे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मस्जिद नुम बने इमाम सोख दे न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मदरसीनुम बने उस्ताद द मस्जिद नुम बने इमाम द कुरान खुदन वाला नुम बने उस्ताद द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मां दे ज़हन के वेच रसूलुल्लाह सोख दे और ये सो चुका चौमे कतल रसूलुल्लाह मुबारक कोhtल चे उकबम पे इस्लाम की दाखिल शी अबू जहल मुसलमान शी शेबम मुसलमान शी अबू लहब मुसलमान शी दमकी हर मुशरिक इस्लाम की दाखिल शी हर के मुशरिक इस्लाम की दाखिल नशु रसूलुल्लाह मुख्तला खुदाखिल पे के नशु मां सोच गयो चे रसूलुल्लाह मुबारक और मदरसा की नास्तो दार अरकम के खल्क द कुरान खोदो रसूलुल्लाह ने हिजाज पे बाजार की खल्क रो बदल रसूलुल्लाह ने ताइफ पे वादियों की खल्क को दावत वर्को रसूलुल्लाह ने बदर पे मैदान की खल्क इस्लाम तरो बदल लेकिन जमाई इज्जतमंदो बाज़ खल्क द ईमान मिलाओ शो बाज़ दुनिया ने काफिर लाड़ल मावेल दा काफिर उगोरा द दुई जिंदगी उगोरा दुई बचत बेदबी कड़ी भी बचत गुस्ताखी करी भी बचत नाफरमानी करी माचेव कतल द भी जो गोरा चिद जुमात सा होरान नवा माओ कतल अबू जहल अबू लहब उतबा शेबा द सरदारान द मकी द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदगी रसूलुल्लाह मुबारक हयात तय्यबा की द मकी मुकर्रमी तामीर द बैतुल्लाह शवे द बैतुल्लाह पर तामीर की द मकी द मुशरिकान पैसे लगी दिली रसूलुल्लाह मुबारक ऐलान द नबुवत न करे ऐलान द नबुवत न उड़ान दी मुकी मुशरिकान ना पासिदल चिमंग द बैतुल्लाह तामीर को करज द बैतुल्लाह तामीर को द बैतुल्लाह पर तामीर के अबू जहलम पैसे लगोले द बैतुल्लाह पर तामीर के अबू लहब पैसे लगोले द बैतुल्लाह पर तामीर के उतबम पैसे लगोले द बैतुल्लाह पर तामीर के शेबम पैसे लगोले द मकी मुशरिकीनो द मकी पजोड़ावल के द खाना काबे पर तामीर के पैसे लगोले द खाना काबे बेइज्जती पटोल जिंदगी की चक्कर अबू जहल पटोल जिंदगी की चक्कर खाना काबे बेइज्जती न लगे चरते खाना काबा न दोबारा करे चरते खाना काबा की पैजाब सर गुरसीदिल में निकली नमाओ वेले तते ईमान से करने मिलाओ चिरदर मक्की से लगेगा तो मक्की चिकम इमाम दे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब जुमला पे अबू जहल जुमात जोड़ो तो जुमात चिकम इमाम दे असर लगेगा
لګیدلې وسه ځکه ورته ایمان ملا زما کوته چې دین ناراضي هغه وجه دار چې زمام د جمعه سره کې جمعه د امام سره دا ابو جهل په جمعه پیسې لګولې ابو لهب په جمعه پیسې لګولې ستاو زمان د جمعه ته بهتر جمعه بیت الله دا پدغه بیت الله پدغه خانه کعبه پدغه ابو جهل پیسې لګولې د خانه کعبه د ملمنو من مسته کولا خوراک په پکاو سکات په پکاو سید او سیدو به ورکاو خو د خانه کعبه چې کوم امام نه محمد رسول الله دا غسر نه لګیدل ځکه الله د ایمان نه محروم کړ او د قران سره لګیدل دا ابو لهب دا ابو جهل د دې قران سره لګیدل قران تلاوت چې رسول الله کو نو دې خلکو با قران کریم ته پټ ولالو غوږ به خونو او کله چې بل قران کریم رسول الله مبارک کو ابو جهل بل خانه کعبه په غلام کې پټ ولالو قران کریم ته به ولې خو تاسو ته پوښتنه د قران سره لګیدل خو د قران د استاد سره لګیدل لګیدل وسره ځکه الله د ایمان نشي کوم دی ایمان نشي کوم دی محروم د ایمان نه څنګه محروم کړ چې مدرسې سره د جماعت سره لګیدا خو د جماعت د امام سره لګیدلا قران سره لګیدا خو د قران د استاد سره لګیدلا ما ته چې محروم یو زمونږ د جماعت سره کې خو د جماعت د امام سره نه دی زما د قران سره کې خو د قران د استاد سره نه لګي ځکه خو زما په کور کې قران ولا نه پیدا کیږي اوس شاته چې ایمان ملاو دی هغه وګوره هغه کې په 1 نمبر باندې صدیق اکبر دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه د جماعت سره لګیدل د جماعت د امام سره لګیدل د جماعت د امام سره داسې لګیدل چې ورځ رسول الله مبارک ته وایي ښکارا چارما د اسلام دعوت خلکو ورکو د اسلام تبلیغ وکاو ودرېدو او چې کله خطبه شروع کړه سلور ورو طرفونه خلک را چپه شو صدیق اکبر دومره وو چې ټول ورځ بیهوش شو او چې هوش کې ماښام راغی لومبنی تپوس یې دا وکړو چې رسول الله مبارک څه حال دی لومبنی تپوس یې دا وکړو چې د رسول الله څه حال دی د صدیق اکبر د جماعت سره لګېدا د جماعت د امام سره لګېدا مدرسې سره لګېدا د مدرسې د استاد سره لګېدا قرآن سره لګېدا د قرآن د استاد سره لګېدا الله څه وکړ ابو بکر ته ایمان ورکو پلار ته ایمان نصیب شو مور ته ایمان نصیب شو ښځې ته ایمان نصیب شو لور ته ایمان نصیب شو زوی ته ایمان نصیب شو نصی ته ایمان نصیب شو ابو بکر صحابي پلار صحابي مور صحابیه لور صحابیه ښځې صحابیه زوی صحابي نصی صحابي رب د ابو بکر په کورنۍ کې څلورو پښتو پورې صحابه پیدا دا ابو بکر مزاج اوس مزاجونه ګورو دا ابو جهل مزاج کې راوا چې د جماعت کوم امام نه محمد رسول الله د تکلیف پر سوا لته مرګري خپکا لته مرګري قدر دوا لته مرګري پاساب کا رسول الله خلاف د قتل منسوبه جوړه کا رسول الله مبارک د کړي نو واسا رسول الله د درد پر سوا رسول الله د تکلیف پر سوا دا د ابو جهل مزاجو د صدیق اکبر مزاج سو صدیق اکبر په مزاج کې دا وا چې جماعت پرې خود جماعت د امام په محبت کې پرې دا موږ جماعت پرې خود جماعت د امام سم چلانه او صدیق اکبر جماعت پرې ہے خود جماعت د امام په محبت کې پرې ہے صدیق اکبر مکه پرې خدا خود مکی د امام په محبت کې پرې خدا د مکی د امام په تابعداري کې پرې خدا رسول الله مبارک چې کله د مکې نه هجرت کو نو ابوبکر صدیق چا سره خپل وسر روان شو ابوبکر مکه پرې خودلا د مکې د امام په محبت کې بیت الله پرې خودو د بیت الله د امام په محبت کې الله سو کړ د ابوبکر غیب ته د مکې د امام سره پکې پروت دی ابوبکر مکه پرې خودلا د مکې د امام په محبت کې بیت الله پرې خودو د بیت الله د امام په محبت کې مکه پرې خودلا د مکې د امام په محبت کې حرم پرې خودو د حرم د امام په محبت کې خانه کعبه پرې خودلا د خانه کعبه د امام په تابعداري کې الله سو کړ د خانه کعبه امام ولهیږي لا وستو دوانا یاران غار کی تشریف فرما دی رسول الله آرام کوي په کوم ځای کې چې رسول الله سر ایښی دی
बकर सिद्दीक बगैर के रसूलुल्लाह सर इखदे रब कायनात अबू बकर था रास मकाम वर्को अबू बकर पर मिजाज के सोए अबू बकर पर मिजाज की द्री खबर है वे जमा द्री सिदुना वक्ती यौदा चे जमा लूर रसूलुल्लाह पर निकाह किदा दाम ख्वादा यौदा चे जमा पैसे पर रसूलुल्लाह लकी दाम ख्वादा यौदा चे रसूलुल्लाह द चेहरे अनवर दीदार को दाम ख्वादा अबू बकर सिद्दीक के अल्फाज होता ज़ल्फाज अचोमा अबू बकर सिद्दीक पर जमा द्री सिदुना वक्ती चे जमा लूर द जुमात द इमाम द मदरसे द उस्ताद द कुरान द उस्ताद चे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पर निकाह किदा दाम ख्वादा जमा पैसे चे द जुमात पर इमाम द मदरसे पर उस्ताद द कुरान पर उस्ताद लगी चे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दाम ख्वादा जचे द खपल मस्जिद इमाम द मदरसे उस्ताद द कुरान उस्ताद ता द मोहब्बत पर नजर गोरम चे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दाम ख्वादा अल्लाह अबू बकर सिद्दीक तसव्वुर कर अबू बकर सिद्दीक का अल्लाह दासिलवीर मकाम वर्को कायनात की दा मकाम चाहता ने मिलाओ रब कायनात अबू बकर तसव्वुर कर समय इज्जतमंदो अबू बकर ता अल्लाह सवर कर अबू बकर सिद्दीक कोई दृश्य दुनिया में वक्ती यौदा चे रसूलुल्लाह मख्तगोरम दाम वखदा अल्लाह पाक सवर कर अबू बकर सिद्दीक द बारा रब कायनात अबू बकर सिद्दीक पगेगे के रसूलुल्लाह सर के खोदो रसूलुल्लाह आराम के अबू बकर सिद्दीक पगे के सर प्रोते अबू बकर ता मुकाबिला शुना रसूलुल्लाह द मख्तीदार के मान तकुन वर के जहां पे बदन के ख्वारिश अबू बकर खबर होसी रसूलुल्लाह जब खूब के खलल ला नशी अबू बकर दस्तर गुना उखलाए तो हुजूर पे चेहरे अनवर परिवते रसूलुल्लाह मुबारक पैदार शो सवाल लंददार आसी चे अबू बकर सिद्दीक तमाम तक बर्दाश्त को दा उख के चलवे दरे रोदा मख पे तो करे अबू बकर वही दस्तर गुना मिली उखलाए जो मदीना मोहम्मद दस्तर के फौजी अपानिश अबू बकर सिद्दीक से अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला हो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला हो रसूलुल्लाह द मख्तीदार की नन मुकब्बला सागरेदा रसूलुल्लाह द मख्तीदार की रसूलुल्लाह द मख्तीदार की दस्तर गुना उख के लाई अबू बकर पनी दीदार के ना से डूब दे चिपतो तरने लगी ने तो हुजूर पे चेहरे अनवर बांधी उख को सांस की लिए दे ए खलको रब कायनात अबू बकर तसव्वुर कर अबू बकर वही दृश्य दुनिया में वक्ती यौदा चे जमानुर द जुमात द इमाम द मदरसे द उस्ताद पनिका किना मोहम्मद रसूलुल्लाह दे दाम वखदा जमा पे से चे मोहम्मद रसूलुल्लाह लगी चे जुमात इमाम द मदरसे उस्ताद दे दाम वखदा और रसूलुल्लाह मख्त चे गोरम दाम वखदा अबू बकर ता अल्लाह सवर कर दमकी इमाम वाला खी के रावस्तो यवासिदा नो अल्लाह चे सवर कर अबू बकर ता अबू बकर द नूर पगी के रसूलुल्लाह मुबारक सर इब्नी खैने तो दुनिया ना समय इज्जतमंदो चे रसूलुल्लाह करे तो दुनिया ना फर्द फरमाई पदा वक्त की चे रसूलुल्लाह सर पर कमजे के प्रोते दादा अबू बकर सिद्दीक द नूर हजरत ऐशी सिद्दीका के गदा अदीब दशावा दादा हजरत ऐशी सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा अबे जवान सिद्दीक ने मिलाओ अबू बकर ताला शान पर करे और अबू बकर मिजाज बस फूल बाड़ता अबू बकर मिजाज क्रांति पैदा अबू बकर ताला यो शान पर करे औलाद ते शान करचे रसूलुल्लाह मुबारक दुनिया ना तो आखिर वक्त के रसूलुल्लाह ने चासीस इस्तेमाल करे अगर अबू बकर सिद्दीक रजी अब्दुर्रहमान मसवाद इस्तेमाल आखिर वक्त की दाइशात तैशीफ पगे के रसूलुल्लाह सर प्रोते अब्दुर्रहमान रदियल्लाहु तआला हो हजरत अब्दुर्रहमान रदियल्लाहु तआला हो राले हजरत ऐशी सिद्दीक करोड़ दे अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला हो जुई दे द क्लास के मसवाक पर सर दे रसूलुल्लाह मसवाक तो पूरी अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला नूर हजरत आयशा द अपन रफीक हयात का हालात बाने कोयदा नागो पर मिजाज बाने कोयदा और तो इन हुजूर मसवाक के वल गाड़े रसूलुल्लाह मुबारक पे इशारे सर आओ को अगिन मसवाक वागस्तो जरूर ने मसवाक वागस्तो यवाजिदा न जे रसूलुल्लाह पाखिर वक्त की अबू बकर सिद्दीक दजवी मसवाक इस्तेमाल करे पाखिर वक्त की रसूलुल्लाह ने तो चले चालाड़ी तेरी अगर अबू बकर सिद्दीक दूर हजरत ऐशी लाड़ी हजरत ऐशी नखल रोड न मसवाक वागस्तो पर अपने की को फिर पोस को आप मसवाक जी को मिलाने लगे दिले में जे रसूलुल्लाह मुबारक लेबर करे हजरत ऐशी लाड़ी रसूलुल्लाह मुबारक खली मुबारक की तला हम से बंदे के मिजाज पे जन मंगो तासु हुई जुमात बारे पैसे वाला गवा तो जुमात पे इमाम में सुख न लगे को नहीं लगी
नहीं लगी ज़कल कर तपूस को जब जुमात में कारपेट रोडन सवाब दे तो सवाब न दे अशुभ नमाजुमान तो नहीं मिल गया तब दे दो जिले में जुमात नमाजुमान मुहाम्मद होते जो चाहे से खबर को बोली कर अगली बात बता तो उलमा को तकलीफ न करो मैं तो उलमा को मखी तकलीफ करो तो उलमा कुरान निकल सबक दियो और लेखन को तपूस को जिले का आजमा सबक तो गलत नहीं वो गलती जो फिर सबक ठीक जमा पर सबक की दादी कि तो जुमात पर निकल पैसे लगे पैसे को जुमात पर मुजाहरा लगो ना मिजाज ना अबू जहल मंगम को जुमात पैसे लगो मौका के अबू जहल की फर्क पसराजी जमा और अबू जहल फर्क पदी राजी जो जमा पर जुमात सब लगे तो जुमात का इमाम सब लगे फर्क पसराजी मुसलमान और अबू जहल की फर्क पसराजी अबू जहल सिर्फ तो जुमात से लगेगा तो मुसलमान पर जुमात सब लगे तो जुमात का इमाम सब लगे अबू जहल सिर्फ जुमात पे से लगोले मुसलमान में सके तो जुमात पे लगी तो जुमात पर इमाम पे लगे ना फर्क पर पदीरा सी जुमात जोड़वल खरक सवाब गणी जुमात पर निलंदर अचवल सवाब गणी जुमात का पकेर औरन सवाब गणी जुमात का कारपेट और कालीन औरन सवाब गणी तो जुमात का इमाम द कोटी चतरासासी पदे चत इमाम द कोटी लिव अचवलम सवाब दे राम सवाब तासुर तक उसको जुमात का पकेर औरन सवाब दे तासुर तक उसको निमशराम न तक उसको बचो तस्चिक निमशराम न तक उसको जिकम मशराम दी प्लारान दी जिकम बची दी अका बची उसे जिकम प्लारान दी अका प्लारान जवाब है अक्सर जवाब प्लार है बचे न प्लार पर जवाब फक करी बचे न कोई जरा प्लार न तक उसको जुमात का पकेर औरन सवाब दे और जुमात इमाम ने पकेर औरन का सवाब क्या कटले अच्छा तो सवाब न करी बड़े लास्की नहीं जिंदगी क्यों जरूर खैर चतरा कर जिस मस्जिद इमाम ने पकेर इसका सवाब निश्चय हुआ है बड़े लास्की ने निश्चय हुआ है जुमात का कारपेट औरन को सवाब दे وقدي جماعت کی مسلمان دی ولال امام داغه وقتو کی شلیدر جوابی دی دا ټول مختلین کی چا تختار جماعت مسجد د امام شلیدر جوابی دله جوابی وروړل ثواب کار دی جماعت د خط وروړل ثواب کار دی خو د جماعت د امام کوټه اساسي هغه کوټه باندې نیو اچولم ثواب کار دی چاته ثواب کار کوي تاسو په دې استاد په کوټه باران کی تاسو په کور باران وری ها تاسو په کوټو باران وری چرته په ورېدلې کو نه دلته باران کیږي چرته باران کو درې ورځې مسلسل ورېدلې باران در باندې شوه تاسو کوټي چرته راځي دي تاسو راځي د مسجد د امام نن تاسو په چې مولوی صاحب تاسو په وخت نه راځي مزاج تکا زمون مزاج داره چې صرف د جماعت امام صاحب جمع نه راوسی او د تکینا او نسوار خپل کې واچوا استاد کو د باندې پوری خوبونه کوي الګر دی استاد پلان شته مور شته بچی شته خزه شته د پلان د شپې ټوخې دي شي ګورې شي کوته ټوخې دي او چې چرته په ژوندۍ کې مختلف راغلي چې زموږ مسجد امام صاحب جمع نه وروته چې واشم تاسو کوم چې استاد پیډي اطلاع ویګار کوي استاد په پلان خو ته بیګا سخت نه وا استاد ماشوم بچي خو ته بیمار نه استاد ماشوم د زړه په خو ته بیمار نه وا استاد وړي مور خو ته بیمار نه وا زمون په مزاج کې د ابو جهل مزاج ګډوډ شوی زما جماعت وخت خو جماعت امام نه لري خو جماعت د نخبه کوما جماعت تخبی کوما نو چې جماعت امام ته کنځل کوم خیر دی جماعت تخبی اعظم د جماعت المولا ته د نسوار په خلی باندې خبرې کوم خیر دی ځان ته تبدی نخکاری اے خلکو دین به د جماعت په ختمېدو نه ختمېږي دین د مدرسې په ختمېدو نه ختمېږي دین به د مولا په ختمېدو باندې ختمېږي دین به د مولا په ختمېدو جماعت کو
ستاسو زمانه نکړي د جماعت نه بهترین جماعتو خانه کعبه خو په خانه کعبه کې چې امام نو په دې خانه کعبه کې خلکو بوتان کې خود د الله د شرک کړي دي یاد وساتئ مونږ مزاج نکو جماعت لا خطر اول نه ثواب کار دی خو د جماعت امام کور لا خطر اول نه ثواب کار دی جماعت لا کارپټ اول نه ثواب کار دی د جماعت د امام بوډا پلار دی هغه په سر شنیدل صادر دی هغه پلار لنه صادر اغستل نه ثواب کار دی جماعت له سونر اول نه ثواب کار دی خو د جماعت د امام د بچو لپاره نوی بیټریو سونر اغستل نه ثواب کار دی خو دې ویډیو علماء کرام کو زما خبره غلطی راته وې غلط دا علماء به یو طرف ته تاسو به د ګناه خبره کیږي کوي دي تاسو په دې لاس کې دی تاسو په دې لاس کې دی تاسو راته وې تاسو وې د جماعت امام په پوښتنه دې پیسار دی د نوې پیسار اغستل نه ثواب کار دی کو نه دی ما ته ورته پام نه دی نماز ته سوچ کې نه راشي ما ته خو صرف د مسجد مولا په مصلی لیدلی دی صرف په جماعت کې لیدلی دی صرف په منبر لیدلی دی صرف په قرآن خودو باندې لیدلی دی ما د مسجد مولا ګلبین شوی نه دی لیدلی تا د مسجد مولا په ګورو سوری نه دی لیدلی تا د مسجد د مولا سپین ږیری پلار په جړا نه دی لیدلی تا د مسجد د مولا بېوسه پلار نه دی لیدلی تا د مسجد د مولا بېوسه مور نه دی لیدلی تا د مسجد د مولا د شپږو میاشتو یتیم بچی نه دی لیدلی تا د مسجد د مولا سر ته د پنځو کالو یتیم بچی چې ناست دی تا د هغه یتیم بچي سرګی نه دی لیدلی ای خلکو زما د مسجد دا مولا مظلوم دی درې څیزونه مې مظلوم دي خپله خبر راغونډوم نمبر 1 د مسجد مولا د مدرسې استاد مې مظلوم دی د جماعت د مولا وینه خلکو داسې ځایونو کې وبایله چې کومو ځایونو کې خلکو ډکې او تشې میتیاسې کوي د پېښور ځمکه ده د طالبانو منځ کې بم واردو هغې وینه وواله هغه وینه د جومات چت او دیوالونو پسې ونښتله د جومات فرش د تاریخ په وینه باندې رنګین شو چې د لمانځه ټیم راغی خلکو هغې ته پیپ ونیو ویې پرې راواغستو بیکې ورکړله تاسو راته ووایئ دا وینه کوم خوا راغله کوم خوا راغله کوم خوا راغله کوم ویڼو ته هغه د مشکو د انبانو ویڼو ته چې هغه مشکو انبر پرې کوي هغه ویڼو ته اشاتوتان چې پکې ویږي هغه و د دې خلکو ډکې او تشې میتیاسې ویږي په هغه ځای کې مې د تاریخ وینو سوچ خفه شوی په ما چا دا سوچ کړی چې زما د تاریخ کاملو څخه څه فایده ده دا خو مې د قرآن حافظ دی دا مې د مسجد امام دی دا مې د مدرسې استاذ دی دا مې د یو بوډا پلار د څه ټوکړه ده دا مې د یو بوډۍ مور د څه ټوکړه ده دا مې د یو تور سرې خور د سر لپټه وه چې په دغه لښتو کې وبایلله ای خلکو زما عزتمندو مسجد مولا شیخ حسن جان میں د رمضان په میاشت کې خلکو په ګولو باندې غلبېږي ستاسو په دې کوڅو کې چې خلک چغې وایي او څه وایي ګولۍ والئ کباب راوړئ او د روژه ماتې تېر شي تاسو د روژه ماتې کوئ که نه کوئ زما دا شیخ حسن جان د ګولو والا ډېر سپک خلکو ته ښکاره نه شو ښکاره شو په ښکاره نه شو چې په ګولو والا روژه ماتې کې او شیخ حسن جان په ګولو باندې غلبېږي روژه ماتې ځان سره سوچ وکړئ زه سوچ نه کوم ما خو د مولا سپین ږیری پلار په ژړا لیدلی ما د مولا د شپږو میاشتو یتیم بچی لیدلی ما د مولا بېوسه خور لیدلی ما د مولا بېوسه کور والا لیدلی چې اسمان ته سر اوچت کړي الله زه دې کونډه کړم او د خپلو یتیمانانو بچو په سر لاس کښېږدي الله دا بچي مې یتیمانان شو ما خو قرآن په لښته کې لیدلی ما قرآن په خنجر وهلی شوی لیدلی ما د پېښور په خاوره باندې پاڼې پاڼې قرآن لیدلی ما د چارسدي په خاوره د قرآن د پاسه او د اسماتې لیدلی چې جومات کې استنجا خانه کې یو ملعون ګزار کو د پاسه کو د اسماتې ما د باڼې په خاوره د قرآن د پاسه او د اسماتې لیدلی ما خو مظلوم قرآن لیدلی او مظلوم مولا او طالب مې لیدلی دی او ختم نبوت مې مظلوم لیدلی چا د پېښور چا د چارسدي چا د اسلام آباد په ځمکه مې د حضور په تاج او تخت ختم نبوت حمله وکړله چا مې د هندوستان په ځمکه 121 سال وشو یو د پاسه شپږ شلي کاله وشو چې د حضور په روضه طاهر کې مې حضور ته تکلیف خلک رسېدل د هندوستان ځمکه ده مشرقي پنجاب صوبه ده ضلع ګورداسپور دی تحصیل بټاله دی کلی قادیان دی 1839 یا 1840 زمانه ده
یو سړی پیدا شوی نوم یې غلام احمد دی د پلار نوم یې غلام مرتضی د مور نوم یې جناب بیبي 1839 یا 1840 زمانہ سن 1921 کې د نبوت دعوه وکړه 121 سال وشو چې د پیغمبر علیه السلام پتا له ختم نبوت میں حمله شوی په قرآن میں حمله شوی دا قرآن زما کلام دی میزاوی دا قرآن زما کلام دی دا قرآن په مقابله کې کتاب پوری کو تذکرہ هغه ته وحی ویلا ځان ته خدای ویلې ځان ته د خدای سوی ویلې خپل لور ته د جنت د بیبیانو سردار ویلا خپل خدای امت مې دی ویلې خپل لور خپل کور ته اهل بیت ویلې خپل مرګرو ته صحابه ویلې خپل سلور یاران ځان نه جوړ کړل هغه سلور یارانو ته سلور مرګرو ته د خلفای راشدین مقام ورکو او تعجب خبره تو کوم د خلفای راشدینو کې چې دویم مقام یې چاله ورکړی چې هغه د عمر فاروق برابر دی دا غنوم نه مرزا بشیر دا مرزا بشیر یو ډاکټر د قادیانیانو وایي زه کور ته ورغلم ما به د دوی په کور کې د بیمارانو علاج کو چې کور ته ورغلم د یو کمرې نه سپیرګي اواز راځي چونکې پرده ونه زه قادیاني باندې مې ایمان و چې دننه ورغلم ما چې څوک بیمار دی چې علاج ورکړم مرزا بشیر چې د مرزا غلام زوی دی ولا محمد قادیاني زوی دی د دې قادیاني زوی په خپل سکلور باندې لګېدلی زنا ورسره کوي د خپل سکلور او یوازې دا نه چې زنا ورسره کوي دا لوري د قرآن د پاسه سرولې د زنا ورسره اے خلکو صحابه کرام یې معاف نه کړل عیسی علیه السلام ته شرابي ویلي عیسی علیه السلام مور ته کنجر ویلا عیسی علیه السلام دپاره پلار ثابت کو بیا وی د پلار د طرفه نیګانې زناکارې وی د مور د طرفه نیګانې زناکارې او په دې سینه یې خنشولا تاسو یاد کوئ دا جهنمین دي ستاسو زما مور یاد کوي دا بیابان سپیدا ستاسو زما مور ته کنجر ویلا په دې سینه یې خنشوا به دې په نکاح خپل شپه تیر کړه سات خپل مرګرو ته دا شپه مې تیر کړل که حضرت خدیجه چې بیګار دي اے مسلمانانو بس دری خبرې مې ته وکړلې یو د مسجد کې دی مولا سره وګورئ او ریګ وخت قانون دي چې زکات کیسته او خپل زکات پر تیر همیش کې ورکړي زما یقین نشي چې دی مولانو کې وسوک چاله راغلي یو مولا له وسوک راغلي چې موږ ته زما زکات والا تو بتا کیږي تی والا کو مولا کیږي پلان دی ورته مو کیږي مو دې پلان د مولا پلان امام شته